د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي ومره د سرو اوښو پر قطار، نه چې مړ سې د سپېرو خرو پر ناتار. پخوا کوچیانو د پښتنو په سیمه کې دوې مهمې مینې درلودلې. یوې ته یې خراسان وایه چې غزني، زابل او شاوخوا سیمې پکښې شاملې وې، او بله مینه یې ډیره اسماعیل خان، ډیره غازي خان، بنو او نورې نږدې سیمې وې چې دامان یې باله. کوچیان به په دوبي کې په دامان او ژمي کې به په خراسان کې اوسېدل. دوی چې به له یوې سیمې بلې سیمې ته تلل، نو په لاره کې به غله ورته ناست وه او د دوی مالونه به یې ځینې غلا کول. یو وخت کوچیان د مني په موسم کې له خراسان څخه دامان ته کوچېدل. له دوی سره د کوچیانو یو ډیر لوی خان هم ملګری و چې خورا ډیر اوښان او میږې یې درلودلې. کله چې غله خبر سول، نو د کوچیانو دې ډلې ته یې لاره ونیوله. د کوچیانو مشر ته یو چا احوال ورکړ چې غلو لار درته نیولې ده. کوچیانو لاره واړوله او پر یوه بله لاره له سیمې څخه تیر سول. په دې وخت کې د کوچیانو یوه بله ډله چې له غلو ناخبره وه پر همدې لاره راغله. دا کوچیان د مخکنیو کوچیانو په پرتله ډیره بېوزله او یوازې خره ورسره وه. کله چې غلو پر کوچیانو برید وکړ، نو کوچیانو هم د ځان ساتنې لپاره له هغوی سره جنگ شروع کړ. په دې ترڅ کې غلو ته هم ډیر مرګ ژوبله واوښته او د غلو مشر هم پکښې ووژل سو. غلو د خپل مشر مړی او ټپیان له ځانو سره واخیستل او له سیمې څخه وتښتېدل. تر دې جګړې وروسته غلو ډیر افسوس وکړ چې پر دې بېوزلو کوچیانو برید په دونه لوی تاوان نه ارزېدی. یو غله د خپل مشر مړي ته وکتل او د افسوس په ډول یې وویل: ومره د سرو اوښو پر قطار، نه چې مړ سې د سپېرو خرو پر ناتار. یادونه: دا متل د افغانستان په جنوبي ولایتونو او جنوبي پښتونخوا کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک د لږ ګټې لپاره سر بایلي یا ځان لوی خطر ته ورکړي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه په 1489 شمسي کال د مرغومي د میاشتې پر 8مه نیټه ښاغلي هدایت الله فیضي د ټلیفون له لارې راته ویلې ده. څه ښه یې ویلي دي: ومره د سرو اوښو پر قطار، نه چې مړ سې د سپېرو خرو پر ناتار.